السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو په تیر درس کې موږ کاونټیبل نان وویل، یعنی اسمي شمار مو وویل. په دې درس کې دوستانو له موږ سره حاضر دی یا پریزنټ دی uncountable noun، اسمي غیر شمار به حسابه نوم. هغه شیان دوستانو چې موږ یې نسو حساب کوی دې ته بیا وایي uncountable noun یا به حسابه نوم اسم غیر شمار. Uncountable nouns which we cannot count are known as uncountable nouns. They mainly denote substance and abstract things. بے حسابه اسمونه چې موږ یې حساب نشو کولای د بے حسابه اسمونو په نوم پیژندل کیږي چې دوی په عمده ډول مواد او خلاص شیان په ګوته کوي. اگزامپل مثال: هیر. دوستانو هیر یعنی ویښتان، دا مونږ نسو حسابوای، نه یې سو شمار کوای. دوستانو دې ته وایي uncountable noun، اسم غیر شمار. هغه شیان چې مونږ نسو شمار کوای هغه ته uncountable noun وایي یا اسم غیر شمار. دوستانو هیر ویښتان مونږ نسو حسابوای، دې ته هم دوستانو وایي uncountable noun. She has long blonde hair. هغه اوږده شنه ویښتان لري. دوستانو هیر چې سو له موږ سره uncountable noun سو، اسم غیر شمار سو، بې حسابه نوم سو. هیر ویښتان دوستانو موږ هیڅکله کې نسو حسابوای، نو دې ته هم وایي uncountable nouns. stars. ستار دوستانو یعنی ستوري. ستوري موږ هم نسو حسابوای، دې ته دوستانو وایي uncountable nouns، اسم غیر شمار، بې حسابه نوم. stars یعنی ستوري. دوستانو ستوري موږ نسو حسابوای، دې ته هم وایي uncountable noun. I see stars in the sky. I see stars in the sky. زه په اسمان کې ستوري وینم. I see stars in the sky. زه په اسمان کې ستوري وینم. rice وریجې. دوستانو وریجې موږ هم نسو حسابوای، نه یې سو شماروای، نو دې ته هم uncountable noun وایي یا اسم غیر شمار وایي یا بې حسابه نوم ورته وایي. He is eating some rice. هغه یو څه وریجې خوري. دوستانو وریجې زموږ ستاسو بې حسابه نوم دی، اسم غیر شمار دی وریجې. موږ یې نسو حسابوای، دې ته دوستانو uncountable noun وایي. rice یعنی uncountable noun، اسم غیر شمار، بې حسابه نوم. water اوبو. دوستانو اوبو موږ هم نسو حسابوای، نه یې سو شمار کوای، دې ته هم وایي uncountable nouns. I drink a lot of water. I drink a lot of water. زه ډېرې اوبو څښم. دوستانو واټر له موږ سره uncountable noun سو، اوبو له موږ سره بې حسابه نوم سو، موږ یې نسو شماروای یعنی اسم غیر شمار. I drink a lot of water. زه ډېرې اوبو څښم. واټر له موږ سره uncountable noun سو، اوبو له موږ سره بې حسابه نوم سو، اسم غیر شمار سو، نو موږ یې نسو حسابوای. دوستانو دې ته وایي uncountable noun. milk. milk یعنی شیدې. دوستانو شیدې موږ هم نسو حسابوای، دې ته هم وایي uncountable noun، اسم غیر شمار، بې حسابه نوم. I feel better when I drink milk. I feel better when I drink milk.
دوستانو ملک هم له موږ سره uncountable noun سو، شیدې له موږ سره بې حسابه نوم سو، موږ یې نه سو حسابه وای، نو دې ته هم وای دوستانو اسم غیر شمار یا uncountable nouns. I feel better when I drink milk. کله چې زه شیدې څښم زه ډېر ښه احساس کوم. دوستانو میټریل یعنی د موادو نوم، ابستریکټ نون یعنی خلاص نوم یعنی اسمی مجرد هم ورته وایي، یا اسمی ماده یعنی میټریل نون اسمی ماده هم ورته وایي. دوستانو پټرو چې څو دوستانو له موږ سره یو مواد دی یو میټریل دی، دې ته دوستانو وایي uncountable noun. موږ یې نه سو شماروای، موږ یې نه سو حساب کوای، دې ته هم وایي uncountable noun. پټرول، bravery زړورتیا. دوستانو زړورتیا له موږ سره ابستریکټ نون ده. که چا ابستریکټ نون ویډیو نه وي کتلی د ابستریکټ نون جلا یو درس ته دوستانو هغه هم تاسو سره وګورئ، نو په ابستریکټ نون به ستاسو سر خلاص شي. سنډ یعنی شګه. دوستانو شګه چې سوه هم له موږ سره میټریل نون سو، د موادو نوم سو، موږ یې نه سو حسابه وای، دې ته هم دوستانو وایي uncountable noun. بیوټي ښکلا، دا هم دوستانو uncountable noun د ښکلا مونږ خالي وینو لیدای نسو، لاس نسو ورسره لګوای، دا هم دوستانو نام دی لیکن uncountable noun د حساب یې نسو کوای. کاپر یعنی مسو. دوستانو دا هم مونږ نه دوستانو دا هم یو مواد دی، د دې څخه رنګ شیان جوړیږي او uncountable noun دی. وری اندېښنه، دا هم دوستانو ابستریکټ نون ده. اندېښنه یعنی خلاص نوم، مونږ یې خالی وایو لیده یې نسو، دې ته هم وایي دوستانو uncountable noun. واټر اوبو. دوستانو اوبو هم له مونږ سره uncountable noun ده، مونږ یې نسو حسابه وای یا یې شماره وای، نو دې ته هم وایي دوستانو uncountable noun. pride ویاړ یا فخر. دوستانو دا هم له مونږ سره uncountable noun ده، مونږ یې نسو حسابوای. دوستانو یو سیټ ته میټریل نون، دوهم ته ابستریکټ نون. دوستانو دواړه جلا جلا تعریفونه لري یعنی ډیفینیشنز لري، نو که چیرې تاسو غواړئ چې په ابستریکټ نون یا په میټریل نون باندې سر خلاص کړئ، هغه زمونږ په تیر درس کې شته دوستانو، ته سره وګورئ. الله حافظ. چینل ته سره لایک سبسکرایب او شیر کړئ.